अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته هغه موږ سره چې کوم د انزرټیو د پدې کې چې موږ سره کوم د کویک فارټ راغلی دی دا به ډیټیل سره ډیسکس کو زه سمپل رالم د کویک فارټس باندې موږ کلیک کوو موږ سره پدې کې داسې ټایپ آپشنز راشي وړاندې موږ سره راغلی دی پدې کې آټو ټیکسټ سره راغلی دی آټو ټیکسټ پکې راغلی که زه سمپل راشم د آټو ټیکسټ باندې کلیک کوم نو د ګیلری کې چې موږ سونه ورډ سیو کړی وي هغه به را سره دلته شو کېږي سونه موږ سره ټیکسټ انفارمیشن وي هغه به را سره دې ځای کې شو کېږي لکه لایک ما سره په دې ځای کې دا ټایپ نیم سیف دی که زه راشم دې باندې کلیک کوم نو دا موږ سره څه کېږي ایډ کېږي به را سره صحیح ده سمپل را به شو کویک فارټ باندې به کلیک کوو موږ سره دلته بیا راغلی ډاکومنټ پراپرټي صحیح ده لایک زه رالم د ډاکومنټ پراپرټي کې زه یم چې موږ سره دلته اصل کې دا کم کویک فارټ راغلی دی دا موږ له کویک چې څونه ټولز دي هغه راله راکوي لکه لایک زه یم چې زه پکې آتر نیم ایډ کول غواړم نو که زه راشم آتر نیم باندې کلیک کوم نو زموږ د سیسټم چې کوم آتر نیم دی ډایرکټ به را سره هغه څه کي هغه به را سره ایډ کړي لکه ایکوالز ټو رینډ ما واغوستو دلته رالم انټر مې کو صحیح ده او دې ځای کې زما د آتر نیم ضرورت رالو سمپل را به شو کویک فارټ باندې به کلیک کو را به شو ډاکومنټ پراپرټي کې کله موږ کلیک کو نو دلته بس راځي آتر نیم راځي را سره صحیح ده که زه تاسې منیجر ټایپ اغوستل غواړم منیجر ټایپ موږ اغوستی شو صحیح ده که نه دلته به نیم ورکو دلته نه موږ لګولی شو دا ها دې ته موږ څه وایو کویک فارټ ورته وایو زه سمبل رالم دلته د کویک فارټس باندې مې کلیک کو او دلته مې کلیک کو څه باندې پیډز باندې څه باندې پیډز باندې چې کله زه د پیډز باندې کلیک کوم که نه نو موږ سره دلته ډفرنټ ټایپس آف پیډز به راشي صحیح ده لایک ما سره د فارمولا والا فیلډ دی صحیح شو آتر والا راغلی دی لکه لایک زه چې ما سره دلته ډایرکټ اوتر ایډ شي اوس دا آتر ته په اپر کیس کې ایډ کول غواړم که لوور کیس کې زه اپر کیس کې ایډ کوم راشو کلیک وکړو څه باندې اوکې باندې صحیح شو نو دلته وګورو آتر نیم چې ما سره کوم دی هغه را سره اپر کیس کې ایډ شو صحیح ده بیا نیکسټ مونږ دلته وګورو دلته راغلی په دې پیلډز کې لکه لایک دلته مزه یم چې ما سره دی دلته اوتر ایډ شي صحیح ده نو دلته به سمپل زه ولیکم چې لکه موږ سره داسې راغلی دی دې ځای کې را سره دا اوتر راغلی څه راغلی را سره اوتر راغلی نو که زه راشم دلته کلیک کوم اوتر نیم ډایرکټ ایډ کول غواړم سمپل کویک فارټ باندې به کلیک کوو پیلډز ته به راشو دلته به راشو کلیک به وکړو څه باندې اوتر پیلډ باندې اوس اپر کیس کې ایډ کې که لوور کیس کې ایډ کې او که پس چې موږ سره کم ورډ دی هغه کیپیټل کې لګې نو لګولی شي دلته راشو کلیک کوو اوکې په دې باندې نو دلته نه موږ څه کولی شو دا کویکلی لګولی شو صحیح ده نیکسټ بیا موږ دلته وګورو موږ سره په دې کې راغلی کویک فارټ کې بلډینګ بلاکس دي را سره بلډینګ بلاک ارګنایزر نو که زه راشم سمپل دی بلډینګ بلاک ارګنایزر باندې کلیک کوم که نه نو موږ سره دلته څه راغلی دی بلډینګ بلاکس راغلی لکه اوس ګوره موږ سره دا ګیلري کې سیف پراته دي صحیح ده که نه کوم ځای کې پراته دي ګیلري کې را سره سیف پراته دي که زه راشم زه یم چې زه دا یو ډاکومنټ ټایټل د کور پیج باندې لګول غواړم جسټ را به شو انزرټ باندې به کلیک کړو ډایرکټ به موږ سره دا ولګي صحیح ده که نه نو دلته لاست کې موږ سره څه راغلی دی خپل ډاکومنټ رالو او سټارټ اپ پیج کې ما سره رالو ډاکومنټ ټایټل هغه پیج ایډ شو نو دې څه وایو کویک فارټ ورته وایو بیا رالم دلته کویک فارټ باندې مې کلیک کو بلډینګ بلاکس ته رالم دلته موږ سره دا دې چې کوم دغه شو کېږي پریویو شو کېږي هغه هم راته ښیي ها دا ګورئ دا ټوله پریویو ده ما سره چې زه کوم یو دغه باندې کلیک کوم آپشن باندې کلیک کوم نو هغه موږ سره دلته څه کېږي شو کېږي را سره صحیح ده که نه لکه لایک زه دا ایډ کول غواړم لازم چې دا یو ډاکومنټ ټایټل د ما سره ایډ شي جسټ را به شو انزرټ باندې به کلیک کو دلته به را سره څه کېږي ایډ کېږي به را سره صحیح ده نو دا موږ سره څه دی کویک فارټس دي پکې را سره ها بیا موږ سره دلته راغلی دی سیو سلیکشن ټو کویک فارټ ګیلري اوس موږ سره داسې ټایپ ورته چې هغه موږ بار بار یوز کول غواړو صحیح ده یو ډیزاین دی زما بار بار په کار راځي نو موږ به یې څه وکړو د ګیلري کې به ځان سره څه وکړو لکه فور ایگزامپل زه رالم کنټرول انټر مې کړو یو نیو پیج مې واغوستو انزرټ کې مې دلته کلیک کړو ټیبل باندې لایک ما دلته دا یو ټیبل واغوستو دا ټیبل اوس هم چې لکه زما کوم دا ټیبل راغلی دلته مې ولیکلو نیم سیمسټرز دلته رالم دې ځای کې مې څه واغوستو دلته مې واغوستو ایډرس صحیح ده او دلته رالم دلته مې څه واغوستو CNIC مې واغوسته صحیح ده که نه دا اوس موږ سره یو سټرکچر جوړ شو که زه راشم د سټرکچر باندې کلیک کړو دې له لږ ډیزاین هم ورکړو لایک ما ولې دا ډیزاین ورکړو صحیح ده اوس زه یم چې زما دا کوم ټیبل سټرکچر دی دا زما بل ځای کې په کار راځي مطلب دا چې دا ځان سره سیو کړم یو شارټکټ کې چې څنګه پریس کوم چې د دې ټیبل دا سټرکچر مال راکوي مطلب بار بار یې موږ نه جوړو او لازم چې دې کې موږ سره څه وي لایک دلته ما پکې څه ډیټا مو لیکله لکه فور ایگزامپل دلته مو لیکل چې څه رینډم access memory صحیح ده ما څه واخیستو رینډم اکسس میموري ما واخیستو دا به یې موږ سره رالو هلکه دا به یې موږ سره یو سنټینس رالو سمپل نو که زه راشم د دې سلیکشن والم د دې ټول ډیټا
صحیح ده. او دلته راشو کلیک کو انزرټ باندې کلیک کو څه باندې کویک فارټس باندې او دلته کلیک کو سیو سلیکشن ټو کویک فارټ ګیلری. صحیح ده. دلته ولا مونږ نیم ورکو لکه لایک دلته رالم او سمبل ولا ما نیم ورکو چې څه اے بی مې ولا ورکو. سمبل دی اے بی باندې مې دا ډیټا سیو کړل را سره، مطلب دا چې دا ډیټا ما په اے بی نیم باندې سیو کا. دا کویک فارټ دا بم د قشان دی بای ډیفالت کویک فارټ پریدو. صحیح شو. چې کوم دا جنرال دی دا بم دی جنرال کې پریدو چې کوم دا کیټګری مو سره راغلی دا. او دلته به سمبل راشو اوکې باندې به پریس کو. ګوره هم زما سمبل دا ټیبل ارسه مې سکل دلته مې ډیلیټ کړ. صحیح ده. اوس په څه کوم دا ټیبل و دوباره نه جوړم لکه اوس زما بل ځای کې په کار رالو زم چې کنټرول لایک ما کنټرول انټر کو نیو پیج مې واغشتو او دلته زما دا چې کوم ورک دی دا مې واپس په کار دی. صحیح ده. نو زه اوس ټول ټیبل نه جوړم، سمپل اے بی به ولیکو او د کیبورډ نه به F3 بټن پریس کوم. چې کله زه F3 بټن پریس کوم نو ډایرکټ ما سره هغه ډیزاین چې کوم مونږ سیو کړو هغه را سره دلته راځي. لکه لایک زه رالم دلته مې ابریویشنز واخیستل. فور ایگزامپل مو ولیکل چې څه رینډم ایکسس میموري. صحیح ده. او دلته رالم مې لیکلو کنټرول یونټ او لایک مو لیکلو دلته چې څه ګرافیکس پروسیسینګ یونټ. سم ولیکو ګرافیکس پروسیسینګ یونټ مو لیکو. اوس موږ سره داسې دي ابریویشنز بیا سره زم چې زه کله ریم باندې کلیک کوم نو ما د دا ابریویشن راځي. ګوره ها سلیکشن مې دی ځای واغشو رینډم ایکسس میموري کویک فارټ سره علم دلته مې سیو سلیکشن ټو کویک فارټ ګیلری باندې کلیک کو او دلته مولا نیم ورکو څه آر ای ام ریم. صحیح شو. دا یاد ساتئ. سیم ایس کنټرول یونټ ته دلته رالم پریس مې کو څه باندې کویک فارټس باندې سیو سلیکشن ګیلری تر علم او دلته مولا ورکو څه سی یو اوکې مې کو. صحیح ده. د دې د سلیکشن مې واغشتو او دلته رالم کویک مې کو کویک فارټس باندې او دلته رالو کلیک وکړو څه باندې سیو سلیکشن ګیلری باندې او لایک دلته مو لیکل چې څه جی پی یو. صحیح ده کنه. اوس رالم دلته مې اوکې کو. اوس په دې نیمز باندې ما دا ابریویشن سیو کړ. ګوره دا مې دلته ختم کو. لایک زم چې ما سره د سره شي ریم راشي نو ریم به ولیکو کیبورډ نه به F3 پریس کوم چې څنګه F3 پریس کوم سره به دا راځي. لایک ما سره کنټرول یونټ ته نو سمپل سی یو مې ولیکل او کیبورډ نه مې F3 پریس کو. کنټرول یونټ رالو او ور سره الکه ما سره جی پی یو راغلی جی پی یو مې ولیکل او د کیبورډ نه مې F3 بټن پریس کوم چې څنګه زه F3 پریس کوم دا شارټ کټ کی ده ها نو موږ سره بس کیږي هغه ډیټا به راسي راځي. صحیح ده. نو دا به موږ سره راغلی کویک فارټ راغلی. کویک فارټ باندې به کلیک کو. دا اوس ما جنرال کې څه کړو هغه ډیټا چې کوم هغه مې سیو کړی وه نو ورته وګورئ. نو که موږ وګورئ د آټو ټیکس کې ډایرکټ ما سره دا سیزونه دلته راځي. کو زه کنټرول یونټ باندې کلیک کوم ډایرکټ به را سره کې کنټرول یونټ په ایډ کېږي. کویک فارټ باندې کلیک کو. لایک زم چې لکه زه دا جی پی یو ایډ کوم لا دا نیو شو. صحیح شو. نو دا ټول موږ سره چې کوم پریویس یوز هغه به را سره دې ځای شو کېږي. نو دا به موږ سره سمبل سي آټو ټیکسټ را سره آټو ټیکسټ لګول غواړم. ډاکومنټ پراپرټي کې زه فیلډ نیم لګول غواړم. لا موږ څه وایو چې لکه ما سره اوتر نیم دی ایبسټریکټ لګول غواړم دلته نه لګولی شو. موږ سره لکه فیلډز راغلي ډفرنٹ ټایپس اف فیلډز دی هغه لګې. لا بلډینګ بلاکس لګول غواړئ لایک ما سره دا پیجز دی چې کوم ډیزاینز دی هغه ته لګول غواړئ دلته نه ایزلی لګولی شي. صحیح ده کنه. نو دا به موږ سره آل اباؤټ اف کویک فارټس راغلي. ټیک ده. ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ د دې چې کوم دا نیکسټ ټاپک ورډ آرټ راغلی دی دا به ډسکس کوو. والسلام.